نیکی هیلې او سلامونه ګرانو کتونکو ستړي مه سئ او مجلس پروګرام ته په خیر راغلاست. ګرانو کتونکو په کتابونو کې راغلی دی او موږ یې د علما کرام څخه هم اورو چې له نن څخه 1400 کاله مخکې د دنیا تر ټولو د جهالت او وحشت دور تیر سوی دی، یعنی د اسلام د راتګ څخه مخکې. دې ته ولې د وحشت او د جهالت دور ویل کیږي؟ علما کرام یې هر وخت موږ ته په ډیر زیر او زور باندې بیانوي. په هغو کې دوی زیات چې بیانوي هغه د شدو د ټولنه کې د حقوقو په اړه باندې بحث کوي چې په هغه ټولنه کې د شدو هیڅ حق هم نه ولو. نو 1400 کال تیر سوله، لا بیا هم زموږ په ټولنه کې اوس داسې څه موږ وینو چې هغه د هغه دور یادونه راته کوي. نن مې په دې اړه باندې یعنی د شدو د حقوقو په اړه باندې چې د شدو په اسلام کې کم حق سته د هغه په اړه باندې مې زموږ او ستاسې د چمن د شهر د وتلي عالم ځوان عالم الدین مولوي عبدالرحمن سمیم صاحب سره د مجلس یشی دی په دې اړه باندې او بحث به ورسره کوو چې د شدو په اسلام کې څه حق دی. مولوي صاحب ډیره مننه چې موږ ته مې وخت راکړئ. ډیره مننه محترم قدردان احمد ظاهر صاحب. موږ ستاسې د دا اقدام ډیره ستاینه کوو او چې تاسې د ښځو چې کوم اصل حقوق دي د هغه دپاره قدم راخستی دي او بلکې د معاشرې پر هر ناوړه عمل باندې تاسې د علما کرامو سره مرکې کړي دي. دغه د رسنیو په ذریعه باندې تا د عوامو پورې د خلکو پورې د هغه د صحیح پیغام ورسولی دی. الله جل جلاله دې پر دې تاسې ته او ستاسې همکارو ته جزای خیر ورکړي او پر دا نورو میډیا والا باندې هم موږ دا غږ کوو چې پر ځای باندې د فسق و د فجور یا د غلطو خبرو د نشرولو چې د هغه هېڅ حقیقت نه وي، تاسې د معاشرې د اصلاح دپاره مثبت کردار ادا کړي. تاسې د معاشرې چې کومې هغه ناوړه کارونه را روان دي یا ظلم را روان دي یا یو د بل پر حق باندې حملې کیږي، د هغه خلاف تاسې راپورته سي، دغه میډیا پر صحیح توګه په صحیح طریقه استعمال کړي. مننه مولوي صاحب. مولوي صاحب مجلس په شروع کو له دغه ځای څخه اولنی چې یو ښه د دنیا ته راځي هغه د یو چا لورکۍ وي. د لور پر خپل پلار باندې د اسلام په رڼا کې څه حق سته؟ احمد ظاهر صاحب یقینا دا یو ډېره ښه پوښتنه ده. په شریعت کې د لور ډیر زیات حقوق دي او د لونو ډیر زیات فضیلت دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د لونو ډیر زیات فضیلت ښوولی دی چې کوم څوک لوڼې لري یا الله لوڼې ورکوي. دا اوس سار مې لا په یو ځای کې ولیدله چې هغه د یو چا 6 لوڼې وې، نو هغه کور والا ته دا ویله که دې چیرې ومه لور پیدا سوله نو زه به تا ته طلاق درکوم. وایي دی بیده و خوب یې لیدی د قیامت ورځ د دوژخ فیصله باندې سوې ده، فرشتې د دوژخ طرف ته کشوي، پر هره دروازه باندې وایي ور لور ولاړه وه، دی یې راګرځاوئ. اخري ومه دروازه چې وله پر هغه باندې څوک نه ولو، نو دی چې کله ورکش کې پر د ډېره ویره راله په دغه ویره کې راپورته سو چې هغه ومه لور هغه دروازه خالي وله، نو دی د دوژخ طرف ته کشاوي. نو آخر د توبه ویستله. خو به هر حال ډېر فضیلت یې راغلی دی چې خبره اوږدېږي. خو نن سبا د لور و حق ته د لور و چې کوم شریعت څه د ده پر ذمه باندې کړي دي هغه ته هېڅ پام توجه نشته، بلکې هر څوک د زوی د جوړولو ډیر کوشش کوي چې د زوی سه یو داسې څوک جوړ کړي چې په معاشره کې یو ښه کردار ولري، د زوی سه یو داسې د روزي فکر یې وکړي، د زوی د کور والا فکر وکړي، د هر څه دپاره دی د زوی دپاره کوشش کوي، لیکن لور ته هېڅ حیثیت نه دی ورکړی. اول دا دی چې د لور د تربیت هېڅ فکر نه دی کړی. حالانکې زموږ کتابونه لیکي د شیخ محترم مولوي ذوالفقار نقشبندي صاحب په یو کتاب کې ما ولیدل ورکه چا یو لور یو زوی درلودله د یوه د تربیت یا د یوه د تعلیم دپاره پیسې درلودلې، نو دی به په لور تعلیم کړي، ځکه چې لور سمه سوله پوره خاندان سم سو. دا د لور بعد کې ښه جوړیږي، دا خور جوړیږي، دا مور جوړیږي، نو د دې غیږ دا اوله مدرسه ده، اول مکتب دی چې دغه اولاد صحیح تربیت وکړي.
خو دلته د دغه حق باندې ډاکه ول سوې ده چې لور د تربیت هېڅ فکر نه کوي. په زامنو به اعلی تعلیمونه حاصلوي، غټو مدرسو کې به داخل کړي، په غټو یونیورسټیانو کې به داخل کړي وي، پیسې پر مصرفوي، په لکونو پر مصرفوي، لیکن لور بس د کور دپاره. ټیک دی لور د کور دپاره ده، لیکن د کور د ژوند تربیه خو ورک، مدارس ستا، غټې مدرسې ستا، په هغه کې داخله کړه چې دغه لور دا د کور معاشره څنګه برابره کړي. موږ خو لکه د یو کار دپاره چې ورلېږو، دیګ ور زده کړه، ډوډۍ ور زده کړه، خامک ور زده کړه، پلانی شی ور زده کړه، پلانی شی. ټیک دی هغه هم ضروري دی، لیکن هغه اصل نه دی. اصل دا دی چې ته دغه ښځې ته دا لور ته یو داسې تربیه ورکړې چې دا د میړه سره څنګه خبرې وکړي، دا د لیوره سره څنګه وکړي. دا زموږ ته ګډ بېشونه دي، په دې کور کې یونې دي، 15 ورونه 10 ورونه سره ګډ اوسېږي، د هغو کور والاوې دي، نو ټوله په دعوو سره اخته وي، ډوډۍ پخوي په جنجال، په شراوي، د غم ډوډۍ دسه او څه دسه. دا وجه دا ده چې د دا لور تربیه نه ده سوې، د هغه بیا د اولاد تربیه نشي کولی. هغه په کور کې بیا جنجالونه او دعوې سره راسي، هغه میړه ته هغه پیار، هغه محبت نشي ورکولی کوم چې یو پوه زنانه ورکولی شي. نو د ټولو څخه غټه ډاکه زموږ په معاشره کې د زنانې په تربیت باندې ورسوې ده. زه په یو مدرسه کې ما درس کوی په کراچي کې، په هغه کې یو کوچنوټی ماشوم ولو، هغه ډېر ښه قرآن وایي. نو ما یو 10 سپي ورکولې، ده ویل زه یې نه غواړم، ما مور پلار ما ویې، ما ستا مور پلار خو دلته نشته، ولیا په ما خبرېږي. اخر مې مال درځه دوکان نه به دې پټ بوځم، پټ به دا شی وخوره، ولیا زما ماما ګده ورځ ماته ګوري. لیکن زموږ کوچنیان په کوڅه کې په خلکو پسې نارې وایي، سړی یو پنجۍ راکړه، سړی یو لسی راکړه، چې کور ته مېلمه نه راغلی، بیا دې له کوچنیان راځغلي پیسې راکړه. دا د دې د مور تربیه نشته. نو چې د مور تربیه نشته، د اولاد تربیه نشته، بیا د هغه کور ماحول نه وي برابر. نو اول خو زه وایم حقوق خو ډېر دي، خو د ټول ساول دا حقوق دي چې لور ته سمه تربیه ورکړي، د لور د اخلاق فکر وکړي، د اصلاح فکر وکړي، د تعلیم او د دین فکر وکړي چې دا زده کړي. لیکن هغه د کوچنیان ویل یو کال 2 کاله که دې د مسجد پر مولوي صاحب باندې څه وویل، هغه ټیک دی، که نه نور پاته ده. دویم چې دا راغټه سوله، د دې د خاوند صحیح حق نه ادا کول کېږي، ځکه د زوی دپاره به زر ځایه مرکې کوي، دا د موټرانو ټیرونه پکې پنچر کړي، د تیلو ټانکۍ پکې ختم کړي، لیکن د زوی دپاره هغه د نسخه نه پیدا کېږي. دا کږه ده، دا چپاکه ده، د دې غاښونه نه برابر، د دې سترګې نه برابر، دا کوم داره نه ده، دا پلانۍ ده، دا پلانۍ ګرځي، نه موټران ګرځي، نه د مور خوښېږي نه د پلار خوښېږي. لیکن لور دپاره یو ورځ وسیال چاته نشي ویل. ټیک دی، زه ستا د لور په کور نه خبر چې ته لوڼې لرې، یو بل سړی نه دی خبر چې ته لوڼې لرې، ته په خپله ورته ووایه چې ورور زه تا ته دا لور درکومه، زما ستا سره زړه غواړي، ځکه ته اخلاقمن یې، ته دینداره یې، د دې لور ژوند مې برابر سي. وایي زه څنګه ووایم؟ هغه وایي ستا په لور کې یو چم دی. یاره صحابه در موږ ډېر غیرتمن ول، هغو په خپله ورته ویله چې یو ښه څوک به پیدا کړي، ښه ستا په کور خبر نه دی او اخر پر بد ځای برابر کړي. نو بیا د دې زه خو د قیامت په ورځ به د دغه لوڼو لاس وي او مور پلار ګریبان به وي چې زه خو د کوره نسم وتلی، ما خو خاوند په خپله نسو خوښولی، تی ولې زما د کوزې دی فکر نه کوي لکه د زوی دپاره چې مې کوي؟ څه جواب ورکوي؟ بعضې خو ګزه پر لوڼو کاروبار شروع کړی، د پیسو دپاره په لکونو روپۍ و داسې چاته ورکړي چې هغه د دې جوړ نه وي، سپین ورورې ته یې ورکړي، یو بل داسې چاته یې ورکړي چې چرسي ته یې ورکړي، یو بل داسې یعنې چې د دغه لور یې خوښه نه وي. حالانکې مفتي شفیع عثماني صاحب رحم الله لیکلي دي چې د زنا د عام کېدو یو غټ سبب دا دی چې د ناخوښې ودونه ورکړي، د لور یې خوښه نه وي او دی بس هسې پرې چا واړي د پیسو په لالچ کې، د پیسو په خاطر کې. نو دویم غټه حق تلفي چې د لوڼو دا سوې ده، هغه دا سوې ده چې سم خاوند ور برابروي. که چیرې سم خاوند ور برابر کړي، د ده ژوند به هم په حسرت وي، د لور ژوند به هم په حسرت وي. خو بس هغه غیرت یې مخته راسي، څنګه و چاته وایه یا داسې د پیسو، موږ چې کوم خلکو د پیسو په لالچ کې لوڼې ورکړي دي، موږ نه دي لیدلي چې هغه د مخته تللي یا د هغو د دنیا جوړه سوي. هغه داسې وایي نه دین سو نه دنیا سوله، نه دنیا سو نه آخرت سو، بس دواړه د لاسه ورکړي. نو دغه دوه شان چې کوم ما در وښوله، دا هغه مین شان دي، هغه ضروري مهم شان دي چې دغه دوه باندې دا پلرونه توجه ورکول کړي، انشاءالله تعالی د قیامت په ورځ به د دوی غاړې خلاص وي. مولوي صاحب، لور چې کوم وخت پیدا سي، له هغه څخه وروسته د دې مرتبه راځي د خور ده، د خور بیا پر ورونو باندې یا په کور کې د دې څه حق سته، څه حقوق سته د اسلام په رڼا کې پر ورونو باندې پر نورو باندې، کوم وخت چې دا د واده څخه مخکې وي؟ د خوندو پر ورونو باندې ډېر حق دی. دا خور همیشه دپاره د رور خیرخوا وي،
خور همیشه د ورور د ښېګړې فکر کوي، خور همیشه و ورونو ته دعاګانې کوي، د ورونو باندې دوی غمجن وي، دوی پریشانه وي، لیکن دغه ورونه د خوندو حق نه ورکوي. اول خو دا دی چې مثلا دی په کور کې رالی، دی ځوان سو، د واده وکړي، لیکن هغه خوند دی بیا سیټ کړي، بایپاس کړي. باید هغه خوندو ته دی قدر ورکړي، عزت ورکړي، دغه کوروالی په دې پوه کړي چې دا زموږ خوندې خو دی څو ورځې میلمنې دي، دا دی څو ورځې دلته به اوسېږي، ودیږي به، د هغه سره ښه چلن وکړي، ښه سلوک وکړي، ښه اخلاق ورسره وکړي. دویم چې دغه خوند دی د دې مثلا پلار مړ سو، جایداد یې پاتې سو، پیسې پاتې سوې، دغه ورونه د دا خوندو سره ټال مټول کړي، چال ورسره کوي، د دې هغه حق نه ورکوي کوم چې شریعت ورکړی وي. موږ چې زموږ په معاشره کې لیدلی دي، هر ځای که مولیان دي، که تبلیغان دي، که دینداره دي، که بېدینه دي، هر څوک وایي موږ ته خوند راماپ کړی دي، موږ ته خوند راماپ کړی دي. یو ورځ موږ ولیدی غیرتمند نه ولیدی چې خوره ته کاروبار نه سې کولی، نن دا زما حق ته واخ. دی غیرتمند یو ورځ ولې نه سو په دا خلکو کې پیدا، په دا پښتنو کې پیدا، یا په دینداره کې به بېدینه کې چې دا خپل حق یې وخور ته وربخښل. هر ځای کې خور حق به ورور ته وربخښلی. حالانکې دا بخښه په شریعت کې صحیح نه ده، ځکه دا هبه د مشاوي چې تقسیم یې نه وي سوي، څنګه ته ورکوي؟ هغه بیا یو بل ته نسي ورمعلومولی. هبه د مشا د شریعت په رونه کې جایز نه ده. او بل دلته د هغې و زړه ته طب نفس ته هم نه کتلی کېږي، هغه په دې پوه ده چې درکوي خو نه. نو ولې د ورونو سره نیت پر ځان بدی، ولې د ورونو جنجال ځان ته وراچوي؟ بس نو آخر ورته بس وروره لاس مې در کوره مه باسه، بس یو اختر پوښتنه را باندې کوه، یو دغه کوه. نو د دغه وجې سره بس وایي څنګه یې وځي نخ چا چې مطالبه کړې ده، دغه سره په کیسونو په عدالتونو کې جنجالونه کوي، بلکې دا ورته وایي چې کور ته به نه راځي، د کور یې لا بند نه کړي. پر دغه ورونو باندې دا حق جوړېږي چې د دغه خوندو حق دی ورکړي. کم ځکه د که پیسې د کار څه ورجلا دی کړي، د هغه څه وروسته که بیا هغې ورکاوئ په خپله خوشحالي ټیک دی، که نه دا رقم لکه دا موږ دوی چې اوس سره بخښو، دا خو د شریعت په رڼا کې هېڅ اعتبار نه لري. او دویمه خبره دا ده دغه خوندې ټیک دی په د اخترانو باندې ورسي، 50 پی ورکړه، 100 پی ورکړه، حالانکې مسکینان کورونه سته، دا ستا د پلار په پیسو کې د خپل ځان آباد کړي، اولاد آباد کړي، لیکن د خور اولاد بالکل د پریشانی سره مخامخ وي. نو دا ورونه د قیامت په ورځ غاصبین بلل کېږي، د خور حق یې غصب کړی دی. حالانکې په قرآن کې للذکر مثل حظ الانثیین، الله په قرآن کې ښځې یادې کړي دي، د نارینه یې مخته کړي دي. موږ ټول مفسرین وایي چې یعنې دا ښځه نارینه د باقاعده نه دی یاد کړی چې نارینه دونې حق دی دغه دوی، هغه وایي د ښځو څه چې څونه ورکوي د هغه 2 سوه نارینه ته ورکړي، یعنې ښځې خاص کړي دي. لیکن ښځې اوس دا دي بالکل دغه ورونه د ښځو په حق کې، د خوندو په حق ورکولو کې هېڅ خیال نه ساتي. په کار دا ده چې دا ورکي، که نه د قیامت په ورځ به دی غاصبین وي، د قیامت په ورځ به بیا د دې دپاره د دې د خوندو د حق ورکولو مثلا فیصله کېږي چې د دې څه به ورخیستل کېږي. نو دنیا خو په هر حال کې تېرېږي، خو په کار دا ده چې دغه ورونه دا خلک د آخرت فکر وکړي، نه د دنیا. دنیا په هر حال کې تېرېدونکې ده، د آخرت عذابونه ډېر سخت دي. مولوي صاحب مننه. له دې څخه وروسته خو بیا د ښځې دا مرحله راځي چې دا د یو چا کره ودېږي او د یو چا کوروالا جوړېږي، لیکن له هغه څخه مخکې چې کوم وخت دا د یو چا لور وي یا د یو چا خور وي، په دغه ستا په مجلس کې آیا دغسې دوی دغه پوښتنې منځته راځي، ښه ده چې کوم وخت د یو چا لور وي، آیا دا خپله بغیر خوښي، مطلب یو سپینږیری سړی دی، پلار یې وایي زه خامخا تا د سپینږیري ته ورکوم، یا یو بل لکه هغه د چرسي لفظ یا بل دا رقم دغه سړی د دې د خوښۍ وړ نه وي یا د دې د عمر وړ سړی نه وي، آیا دغه نکاح بیا جایز ده؟ نه ده جایز، د دې خوښه نه وي، لیکن پلار دا په زور یا په پیسو په بل شي ورکوي. احمد ظاهر صاحب دا یو ډېر اوږد بحث دی، یو ډېر غټ بحث دی. په هغه وخت کې چې کوم وخت کې چې یو ښځه مثلا خوښه نه وي، دې چا ته وکالت نه وي ورکړی، هغه که پلار یې که ورور یې دا بالغه وي، د هغه نکاح خو نه صحیح کېږي. وینې بعد کې خو دا ورسره ولاړه سي، ورسره خوشحاله وي، هغه خو بعد کې بیا برته ورسره راضي سوي، ځکه راضي نه وي نو هغه کور ته به نه ورځي. خو به هر حال چې دې یوه خوښ ته نه ګوري، د ښځې باید احترام وسي، قدر یې وسي، لکه څنګه چې ته د ځان لپاره د ژوند د جوړولو اختیار لرې، دغسې شریعت به دې ته هم اختیار ورکړی دی چې باید د دې خوښ ته هم وکتلی سي، د دې جوړ ته وکتلی سي، د دې څه پوښتنه وکول سي چې دا څنګه ده او دا څنګه ده. یو عالم ما ته ویلی ول دلته یو سپین ږیري ته ورکوله،
ول زه ورغلمه نکاح مې تړله باره دوه راله ول دا دې موږ ته یې وکالت راکړي ما یا زه په خپله ورځم ول زه ورغلم د پردې شاته مې ونه مال خوره دا سړی سپین ږیری دی یو داسې دی یو داسې دی ته اختیار وکړې دی ویل یا زه اختیار نه ورکوم مال دا نکاح زه نه تړم وینې په کار دا ده چې دا پلار دی که ورور دی دا د آخرت مسؤلیت دی دا د دنیا او د آخرت د کامیابی دارومدار پر دې باندې تړلی دی ته څنګه یو داسې ځای ورکوي حالانکې که ستا ښځه نه یې خوښه خو بله به وکړې د زوی دې نه یې خوښه بله به وکړې دا لور خو نو مېړه نسي بدلولی بیا که سپین ږیری دی که چرسي دی که رویني دی که هر رنګه دی دا به هغه ته ناسته وي نو دا خو یو اوږد بحث دی چې نکاح څنګه ده خو به هر حال چې چا وکالت نه یې ورکړی اختیار یې نه یې ورکړی د هغه خوښه نه وي باد کې هم خوښه نه وي په یو وخت کې هم خوښه نه وي نو هغه نکاح خو نه صحیح کېږي دا خو زموږ ټول کتابونه وایي او بل مولوي صاحب خویندې چې کم وخت لکه هغه مخکې چې تا بحث وکړي خویندې چې کم وخت د کوره څخه ووځي او ورونه بیا دا وایي چې مطلب بس دوی موږ ته حق رابخښلی دی او حالانکې د هغو خوښه نه وي یا حق نه ورکوي آیا دا کوم ورونه چې بیا په دې باندې حجونه کوي یا د هغه مځکې رانیسي پر هغه باندې مسجدان جوړوي یا بله کوي نور خیراتونه کوي آیا دا صحیح کېږي ګوره په دې کې مثلا د دا ښځې چې کوم حق دی نو هغه ټول د دې نه وي مثلا د دغه ورونو خپلې حصې هم پکښې وي نو زیاتره حصه هغه حلاله وي پاکه وي نو په هغه وجه باندې د هغو لمنځونه یا د هغو ډوډۍ خوړل یا د هغو حجونه کول چې هغه زیاتې پیسې نو خور خو یوه ورونه وایي څوی هغه د هغه وجه څه وسي نو شریعت دا وایي چې د چا نیمۍ مال یا د نیمۍ مال څه زیات حلال وي نو د هغه خوراک کول د هغه تحفه اخیستل هغه ټوله جایز ده خو به هر حال د ښځې خور ته حق نه ورکول دا دی لکه په بانک چې تا یو غلا کړي یعنې اوس یو سړی غلا وکړي موږ څنګه په بد نظر ته ګورو چې دې دا غلا کړی یا د چا څه مځکه لاندې کړي یا د چا څه پیسې غصب کړي نو موږ څنګه په بد نظر ته ګورو نو د دغه خور ته حق نه ورکول نو خدای دی لکه د بل ځای څه چې تا غلا کړي دي په شریعت کې خو هم دغسې دي یعنې دا جایز خو تا ته نه دی خو دلته دا ستا چې کومه مسله ده نو هغه هلته د ورونو خپل مال هم ورسره شامله وي نو په هغه وجه باندې په دې کې به څه ستونزه او مشکل نه وي او که هغه نه وي خاص مثلا د دې پیسې وي نو شریعت کې خو د دې دپاره ډېر ستونزې دي ډېر مشکلاتونه دي الله دې خیر پېښوي او بله خبره په دې کې دا هم ده چې دا کله کله دا پیسې ورونو ګټلي د پلار ګسه یې نه مثلا ورونو پیسې ګټلي دي د ورونو پیسې دي هسې وایي دا د خوندو حق نه ورکوي حالانکې په خور په هغه کې حق نه لري ځکه خور کاروبار نه دی کړی نه تجارت کړی دی په کور کې اوسېږي هغه پیسې ورونو ګټلي دي د ورونو کاروبار دي د ورونو پیسې دي په هغه کې بیا د خوندو هېڅ حق نشته خور په هغه وخت کې حق لري چې هغه پیسې د پلار وي د پلار میراث یې پاته سي یا د پلار جایداد یې پاته سي د ورونو په دې کې بیا د خوندو هېڅ حق نشته دا بیا یو اوږد بحث دی چې دا پیسې باندې دوی پیسې وګټلې یا دا پیسې دوی وکړلې نو هغه خو په تاواوي دي کتابونه دي چې اوس پر هغه بحث کوو خبره به ډېره اوږده سي بل مولوي صاحب له هغه څخه چې راتېر سو ښه ده بیا د بل کور ته چې واده سي نو کوروالا جوړه سي کوروالا پر خپل سړي باندې د اسلام په رڼا کې کم حقوق لري ګوره ښځه پر خاوند باندې ډېر حقوق لري موږ خو دا ښځه دی د ضرورت شی ګڼلې ده لکه د ضرورت چپلۍ چې بس ضرورت په پښو کې نور داسې خاص اهمیت او حیثیت و کور والا ته نه ورکول کېږي دا ښځه پر خاوند ډېر حقوق لري بلکې الله جل جلاله فرمایي وعاشروهن بالمعروف تی د دغه ښځو سره ښه سلوک کوئ ښه اخلاق ورسره کوي زموږ هغې خو چې ډنډه دې ورته راځړولې چې څونه ویې څونه ورته خشمېږې څونه دغه ورسره کوي هغومره به دا برابر وي داسې خبره نه ده بلکې چې څومره په مینه محبت په ناز سره میړه و ژوند ورسره کوي هغومره به د ژوند برابر وي پر خاوند باندې دا حق لري چې مثلا دی خاوند د دې د نفقې خیر خبر واخلي او د دې خیر خبر واخلي بیا خاص کر زموږ په معاشره کې چې اوس دومره بوج پر پروت دی دومره د کور کارونه پر پراته دي په دا کې خو لا د خاوند ډېر دغه جوړیږي چې د دې مثلا چا د دې حق نه وي هغه لا ورکړي نو دغه خاوند چې کم دی زه د خلکو ته اکثره وایم چې ښځه پر خاوند دا حق لري چې د بازار څه کالي وله راوي چپلي وله راوي د خوراک سامان وله راوي ځکه دا هم په نفقه کې شامله دي په خرچه کې شامله دی خپله نه وله راوړي وایي که خپله وله راوي دوی وایي چې دا د مینې سپی
او هلته د کور والا بیا د دکاندار سره په لس مخ خاندي، مثلا د کوره راوځي، بیا پردګي پکې راځي، هغه وخت بیا دی غیرتمن. نو د ټول څه غټ حق د کور والا پر خاوند دا دی چې د کور والا د عزت حفاظت وکړي. مثلا د کور څه بې ځایه دا دې ته نه کې مجبوره چې دا وځي، د یا د چپړي دپاره یا د ګوټو دپاره یا د پړون دپاره یا د هر څه دپاره ووځي. دا پر ده باندې لازمه ده چې دی دغه ضرورت په کور کې ورته پوره کړي. اوس خو په هر کلي په علاقه کې غټ غټ دکانونه ورته جوړ شوي دي، بازارونه ورته جوړ شوي، زنانه بازارونه او کم بازارونه، لکه دا په شریعت کې خو د دې هېڅ اصل نسته. په کار دا ده خو چې د خاوند یې دا ښځه راوړي، 10 واره دې بازار له ولاړ سي، چپړۍ دې 10 واره ورته بدلې کړي چې کومه دې خوښه ده کومه دې نه ده خوښه. دا در دې ډېره بهتره ده چې یو زنانه یوازې د کلي په منډو کې یا د بازار په دکانونو کې ګرځي. دا یو غټه حق تلفي ده چې د ښځو ورسوې ده. اوس خو دنیا یو بل نوی رخ راخستی دی چې ښځو ته حق ورکول سي، دا به د سړیانو شانه بشانه وي. دا کېدلی نه سي چې دا د سړیانو شانه بشانه وي. دا د کور ملکه ده، خاوند به د دې لکه مزدور د بیابانه څه به ګټي، هر څه به دې له راوړي. شریعت ډېر عزت ورکړی دی، خو خلک یې بېعزته کوي، د بند راباسي. نو اول خو د دې باید ضرورت ور پوره کول سي. دویم د ښځې دا خرچه نه د جیب خرچ، دا هم د ښځې حق دی. باید چې دا ته دومره ته دې ته ورکړې چې دا یا مسکوټ یا پاپړ یا یو بل د خوراک شی یا د اولاد دپاره څه خرچه چې هغه دا لاس پکې خلاص کړي. دې ته نه کې مجبوره چې دا ستا د جیبه څه وکاږي یا ولې ورو ته ولاړی یا بل چا ته ولاړی. وینې باید د دې د دغه حقوقو خیال وساتلی سي. بعد کې نور خو نو دا چې د مور کره ځي یا د پلار کره ځي یا د هغه سره ملاقات کوي، په هغه کې د دی مثلا داسې ډېر رکاوټ یا منع کوونکي نه جوړیږي. او بل مولوي صاحب زموږ په ټولنه کې دغه وحشت اوس زیات لیدل کېږي، خاوندان پر کوروالاو باندې زیات وحشت کوي. آیا دا په اسلام کې لږ جواز لري چې په ښځو باندې دومره زیات وحشت وسي؟ د شریعت په رڼا کې خو پر ښځه باندې دا هېڅ حق نشته چې څوک دومره ظلم پر وکړي، دومره وحشت پر وکړي. لکه دا زموږ دی، زموږ په معاشره کې خو داسې ښځه جوړه سوې ده چې یعنې یو 40 زره به مزدور نه وکړي. لکه دا ښځې 40 ډوډۍ، 50 ډوډۍ، دغسې بیا نور د کور پخلی و، دا وغه خلامشر و، دغه د کور د خاوند چې کوم د کور نور دا مقامي کورنۍ زنانې دي، هغه بس وایي دا خو نو د دې کار دی، په هغه پسې به 4-5 کوچنیان ځغلي، د هغه باوجود به دا ډوډۍ هم پخوي، دیګ به هم پخوي، شان به هم پخوي. نو د دغه وجې څخه دومره ظلم وحشت باید په ښځه باندې نه وسي چې څومره وسایي ته په راوستلی سي. زه خو وایم چې په حدیث کې راځي چې څوک پر کور والا څومره وسایي راولي، څومره اخلاق ورسره کوي، هغومره به دی د الله خوښ وي. یو څوک د تناره د ډوډۍ وس لري، د تناره څه جوله راوړي. یو څوک د دې وس لري چې مثلا دا کالي و یو شیان په بل چا ورپرېږي، په ورپرېوي، په هغه ځای ورپرېوي. دومره د بوج، ظلم، وحشت پر ښځه باندې نه کوي لکه څنګه چې پخوا به د مینځانې ولې ګرد کارونه به هغه کوله. نو دا خو هر سړي ته ور معلومه دی چې په هر کور کې پر ښځه باندې څومره ظلمونه کېږي، څومره وحشت کېږي. او خاص کر دا چې نن سبا خو د ټول څه غټ ظلم دا دی پر ښځه چې وخت نه ورکوي. بس څنګ ته ورته بیدي، فیسبوک یې په لاس کې، موبایل یې په لاس کې. ما ته به څومره ښځو ټلیفونونه راکړي، مولوي صاحب یو دم نشته، زما مېړه ټوله شپه فیسبوک کې په هغه باندې اخته وي. د دیندارو ښځې هغه ځینتنګ وي، څنګ ته ورته پروت وي، د امریکې او د کینیډا او د دوبۍ او د سعودي سره ګډي، لیکن هغه ښځه دې ځمره کوي. لکه څنګه چې و ښځې ته نفقه ورکول فرض ده، دغسې و ښځې ته وخت ورکول هم پر تا باندې لازم. او اوس ګوره د ښځې ته په دنیا کې د ټول څه غټه سزا دا ده چې وخت نه ورکوي. اوس شریعت وایي ته اول چې یو ښځه عمل نه کوي، مثلا بد عمله ده، یو ښځه ستا خبره نه مني، یعنې نافرمانیانې کوي، نو ته هغه ته چې سزا ورکوي، اول به چش کوې د هغه سره بستره جلا کړه. مثلا دا بستره جلا کول دا دویمه غټه سزا ده. اول خو دغسې خبرې نصیحت دغه ورته وکړه. نو دی په بستره سره پروت وي، بستره یې جلایي. نو دا څونه غټ ظلم دی. ما ته یې وویل الزامونو ته مې واده ور وکړي، د شپې په 2 بجې زه راکښېنم، پیلار راګرځېدلی، په پیلار کې د موبایلو رڼاوې دي، پر 2 بجې دی فیسبوک کې. نو نن سبا چې خاوندان پر ښځو کوم ظلم کوي، هغه د ټول څه غټ ظلم دا دی چې وخت نه ورکوي، مجلس نه ورسره کوي، خبرې نه ورسره کوي، بس چې خوی له ورننوځي په موبایل باندې اخته وي. ما ته یې ورځ چا وویله
اوس مې خاوند ګسه کوټې له نه راځي ورسولتان ته ولې نه راځي وایي نو خو بیا ته ماته وایه چې فیسبوک در هغه خو نو زه د مور په خونه کې ناست یم ګټه د خپل فیسبوک کوم نو د ټولو څه غټ ظلم نن پر ښځه باندې دا دی چې ښځې ته وخت نه ورکول کېږي ټوله شپه دی په موبایل باندې اخته وي او ټوله ورځ په موبایل اخته وي ډیره مننه مولوي صاحب ډیره مننه چې زموږ کومې پوښتنې په نیت کې ولې هغه دې راته جواب کړلې خدای دې ښه لره ډیره مننه چې موږ ته مو وخت هم راکړ مننه الله دې تاسو ته جزای خیر درکړي الله دې وکړي چې دغه زموږ خبرې ټوټه پټه خبرې د خلکو د اصلاح سبب وګرځي او دا نور میډیا والا هم دا کوشش وکړي چې د خلکو پرې مثبت کردار ورسوي چې خلک په معاشره کې یو اصلاح وکړي یو مثبت کردار ادا کړي نه یو د بل خلاف استعمال شي ډیره مننه یو